د رښتیني ژورنالیزم باخبره ولس او سالمه ټولنه تر سرلیک لاندې د ژورنالیستانو ملي غونډه جوړه شوه. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلینو وویل د ټولنې د ناخوالو او ستونزو ته د رسېدنې لپاره د رسنیو او خبریالانو رول ارزښتناک دی. هغوی وویل چې د وروستیو زلزلو او همدارنګه د کډوالو د بیرته راستنېدو د ستونزو څخه یو شمېر خبریالانو رښتیني او په وخت راپورونه خپاره کړل چې په ملي او نړیواله کچه یې د خلکو پاملرنه ورته راجلب کړه. کوم کلیدي رول چې په دغو وروستیو بحرانونو کې پیښو کې د موږ او داسې خبریالانو، ژورنالیستانو او رسنیو هغه مسؤلیت ادا کړ، زه خو ډېر شاباسي وایم. ډېر د تقدیر او د افرین وړ دي. او بل تر ټولو ښه مهمه خبره دا ده چې یو بل ارتکاز چې موږ دغو ژورنالیستانو، خبریالانو او رسنیو ادا کړ هغه د ملي وحدت روحیه وه زموږ د ولسونو په منځ کې. هغه ډېره همدغه فرهنګي ارزښتونو د راویښولو اړخونه وو. یک غم بسیار کلانی که در کنر رو طرف شرقی ولایت‌های شرقی آمد، امیر رسانه‌های داخلی ما شما بود که الحمدلله بهترین شکل ممکن انعکاس دادن و همه جامعه جهانی مطلع شد و سازمان‌های بین‌المللی اسلامی و همه کشورهای اسلامی، یعنی وجه چی بود که انعکاس درست پیدا کرد. مسئولینو زیاته کړه چې شایعات او دروغ خپرول د خبریالانو او رسنیو اعتبار له منځه وړي او په ټولنه کې هم ناخوالې رامنځته کوي. نو خبریالانو ته ښایي چې رښتیني معلومات خپاره کړي، د خلکو ستونزو او غوښتنو ته انعکاس ورکړي او همدارنګه د ولسونو ترمنځ د یووالي د ټینګښت لپاره دې هڅې وکړي. نو که چېرته ژورنالیستي په خپله معنا باندې منځته راځي، نو دې ته که موږ ژورنالیزم نوم اخلو، ژورنالیست نوم اخلو، نو هم صحیح ده. که صحافي ورته نوم اخلو نو هم صحیح ده. که داعي ورته نوم اخلو هم صحیح ده. که معلم الخیر ورته نوم اخلو نو هم صحیح ده. نو دا په دغه صورت وخت کې بیا معمولي شخص او معمولي سړی نه ده. او که یو څوک غواړي چې دنیا او آخرت خپل ساز کړي، نو دغه چې دغه اصول کوم چې شریعت موږ ته بیان کړي او اسلامي امارت هم کوشش کوي چې دغه رعایت دې وشي، دا دې خپل کړي. چقدر خوب است که ژورنالیسم در راه وحدت ملی، در راه انکشاف مملکت، در راه بهبود مملکت استعمال شود. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مطبوعاتو او رسنیو په خپرونو د څار رئیس مولوي صفي الله رائد ویل په ټولنه کې د رښتیني ژورنالیزم تطبیق مو ګډه دنده ده چې باید ټول اړخونه په یووالي دې موخې ته د رسېدو هڅې وکړي. موږ ټول باید په دې پوه شو چې ژورنالیزم یوازې د خبر راټولولو او خپرولو نوم نه دی. ژورنالیزم د باور، شفافیت او حقیقت ویلو نوم دی. که موږ رسنۍ د خلکو د خدمت، د حقایقو د روښانولو او د ملت د یووالي لپاره وکاروو، نو زموږ ټولنه به یوه سالمه، باخبره او همغږې ټولنه وي. د مراسمو ویناوالو وویل په ټولنه کې د ژورنالیست له اهمیت او ارزښت انکار نشي کېدی. په هېواد کې د وروستیو ناورینونو برخه کې چې افغان ژورنالیستانو کوم رول ادا کړ د ستاینې وړ دی. ژورنالیستانو د ملي وحدت روحیې ته په ټینګ عزم کار وکړ او ټول ملت یې متحد کړ. په داسې بحراني وضعیت کې له متضرره هېوادوالو سره د هر راز مرستو په راټولولو کې ژورنالیستانو خپل مکلفیت او مسؤلیت په ښه شکل ادا کړی.